बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह नन पे मंगवायो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट तासु बन्नुम सिंपल पास्ट हम वेले शई दा टेंस बा मंग कले इस्तेमाल हो कले چې مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په تیر شوي وخت کې شوي. لکه فار ایگزامپل مونږ چاته یوه سټوري یوه قصه کوو چې ما سره دا کار شوی په تیر شوي وخت کې دا کار شوی. کوم چې تیر شوي وخت قصه وي دا مونږ یو ملګري ته کوو نو داسې وخت کې بیا مونږ ته ضرورت وي the past indefinite tense. اوس د past indefinite پہچان څنګه دی؟ که په سنټینس کې سیکنډ فارم آف ورب و یا په کوم چې انټراګیټیو سوالیه جمله وه هغه کې ډیډ و او کومه چې نیګیټیو جمله وه یعنی زه دا کار نه کوم داسې جمله وه نو په هغه کې بیا did not وی. که چېرې دا په جمله کې وو نو دا به بیا past indefinite tense وي. اوس تاسو که چېرې د پښتو یوه جمله انګلیش ته ټرانسلیټ کوئ په past indefinite tense کې بیا به ضرور دا کار کوئ. پهله به سبجیکټ ته وګورئ. موږ سره پښتو یوه جمله ده زه بازار ته لاړم نو دې لپاره موږ اوس سبجیکټ وګورو. سبجیکټ څوک دی؟ زه لپاره په انګلیش کې استعمالېږي آی. بیا اوس سیکنډ فارم آف ورب نو اوس به د دې لپاره موږ ګو خو پس فارم دی نو بیا به موږ دې لپاره وینټ ولګوو ځکه هغه سیکنډ فارم دی. آی وانټ بازار نو اوس بازار ته نو ټو بازار زه بازار ته لاړم. آی وانټ ټو بازار زه بازار ته لاړم. اوس که چېرې موږ د دې نه نیګیټیو جوړو چې نه زه بازار ته نه یم تللی نو بیا به موږ سبجیکټ په خپل ځای راکوز کړو او ما تاسو ته ویل چې په نیګیټیو کې به ډیډ ناټ لګي نو بیا به موږ ډیډ ناټ ولګوو او بیا دا سیکنډ فارم آف ورب دی که نه نو نه دلته به بیا موږ په دویم سنټینس کې نیګیټیو کې به موږ پس فارم لګوو نو دا وینټ به بدل کړو موږ چینج کړو ګو ته پس فارم ته ټو بازار. آی ډیډ ناټ ګو ټو بازار زه بازار ته نه یم تللی. نو اوس که موږ چېرې که اوس موږ دې نه نیګیټیو جوړو چې آیا زه بازار ته تللی یم نو ډیډ به سنټینس په سر کې ولګوو او نوره به دغه بره جمله راکوزه کړو ډیډ آی ګو ټو بازار صرف په اخره کې به سوالیه نشان وکړو. دویم اگزامپل دی مونږ هلته روټۍ وخوړه نو دې لپاره مونږ سبجیکټ ولګوو. سبجیکټ څوک دی؟ مونږ نو مونږ ته په انګلیش کې ویل کېږي وي. بیا سیکنډ فارم آف ورب نو وخوړه لپاره ایټ خو دا پس فارم دی نو مونږ به سیکنډ فارم لګوو ایټ. وی ایټ او هلته روټۍ د میل مونږ هلته روټۍ وخوړه. وی ایټ د میل مونږ هلته روټۍ وخوړه. که چېرې مونږ اوس د دې نه نیګیټیو جوړو چې آیا مونږ هلته روټۍ نه ده خوړلې نو دا ویو په خپل ځای باندې راکوزه کړو او د دې نه بعد به ډیډ ناټ ولګوو او د ایټ چې کوم دی که نه دا به بدل کړو مونږ په ایټ باندې ځکه چې دا باره کې سیکنډ فارم دی او په دې لاندې کې به مونږ پس فارم ولګوو دا به پس فارم ته چینج کړو نو ایټ به شي او د میل وی ډیډ ناټ ایټ د میل. اوس که چېرې مونږ د دې نه انټراګیټیو جوړو چې آیا مونږ هلته روټۍ وخوړه معنا خو ایټ دی نو بیا مونږ دا ډیډ د سنټینس په سر کې ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو صرف په اخره کې به سوالیه نشان ولګوو. وی ډیډ وی ایټ د میل آیا هلته مونږ روټۍ وخوړه